عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پر روایت سرا د رحمت عالمنا د رمضان فضائل نقل شوی دی. ټول بیان د دغه روایت ترجمه ګرځوم. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې ما د محبوب نو اوریدل ان الجنة لتنجد وتزين من الحول الى الحول بدخول شهر رمضان. رحمت عالم فرمائی جنت د رمضان شریف پر اتلو باندې د یو کال او د بل کال د رمضان په سر کې د دې صفائی کیږي، تزیین کیږي. اصفاد خیرن نه دی خو بیا هم حورانو ته د ښایسته لباس د اغوستلو امر کیږي، غلمانو ته د خوشحالۍ چې دې میاشت کې د جهنم دروازې بندې دي او ډېر خلک جنت ته راتلونکي دي. نو د تزیین دغه معنا چې د جنت کم اهل وي هغوی په بشارت او خوشحالۍ وي او هغوی په یو بهترین لباس کې وي چې د میاشت کې مونږ ته ډېر خلک را روان دي. فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المسيرة. اول شپه د رمضان چې راشي نو د عرش د لاندې نه یو بهترینه سیلۍ راشي، هوا راشي او هغه هوا نوم دی مسیره. غالبا وجب هم دغوی اسارت راپورته کول او بړاست ویلی شي او دا به داسې سیلۍ او باد وي چې تمام د جنت په محلاتو باندې به خوشبوئی وردننه کوي. څنګه چې دا سپری تاسې ګورئ یو قسم ته هوا ده خو خوشبوئی ورکوي، نو دا شانته یو باد به راشي د هغې نوم مسیره دی. تصفق اوراق اشجار الجنه وحلق المصاريع. او دا سیلۍ به دومره تیزه وي چې جنت د دروازو زنځیرونه به خوځي او د جنت د اونو پاڼې به په خپلو کې سره شړقی او خوځي. د الله رب الجلال قدرت او شان دی. تنبل او سرودی آلات جنت کې نشته، خو دغه هوا چې راشي او د جنت د پاڼې په خپلو کې سره لګیږي د دې نه به یو ډېر ښایسته اواز جوړیږي، د سرود شکل یو ښایسته اواز به راځي. تشبیه د سرود سره ورکول نه دي پکار، خو مقصد مې دا دی چې انسان به ترې نه خوند اخلي. نو فیسمع لذلك الطنین لم یسمع السامعون احسن منه. د جنت د دروازې د زنځیرونو د اواز نه او د جنت د اونو د پاڼو د आवाज نه به دومره یو مزیدار आवाज را پورته شي چې د انسان غوږ به داسې आवाज نه اوریدلی. فتزين الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين. دغه आवाज سره به د جنت حورانی پوه شي چې رمضان د سره شو. هغوی به هم ښایسته لباسونه واچوي او په خپلو محلاتو کې به دویم دریم چت ته او بالاخانو ته راپورته شي او د هغه ځای نه به اوازونه کوي هل من خاطب الی الله عز وجل فیزوجها. څوک شته تاسو کې چې په الله باندې جرګه کوي چې الله ورته حوره ورکړي؟ دنیا کې چې څوک یو جنۍ کوي خوښوي نو پلار باندې جرګه کېږي. د جنت د حورانو جرګه په چا کېږي؟ دا په الله تعالی کېږي. دا به الله تعالی سره خپلې اړیکې جوړوي او د هغه محبت به حاصلې او د هغه د بغض نه به ځان ساتي او د هغه د غضب نه به ځان ساتي چې هغه دې راضي کړي نو بدل کې حورانې درکوي. بیا نو دا حورانې چغې وهي هل من خاطب الی الله عز وجل فیزوجه. څوک شته چې الله تعالی باندې جرګه وکړي چې الله تعالی ورته حوره په نکاح باندې ورکړي. ثم یقولن لرضوان. بیا دا حورانې رضوان الجنت وایي ما هذه الليله، دا نن شپه د خوشحالي د څه شي ده؟
فیجیبهن بتلبیہ یا خیرات حسان. رضوان او خادمین د جنت ورته حورانو ته خدمت کی وینو اول ورته دا وی لبیک چې دی په आवाज کوي اے رضوان الجنه د شپه د سشیدا هغه دومره دبناک دی عرض کوي لبیک خدمت کې حاضر یو څه خدمت دی وی د شپه د سشیدا چې دومره مزیدارا आवाजونه راځي خوشالیان دي. ای ورته وی عاد اول ليله من شهر رمضان دا د رمضان اول شپه ده. فتحت ابواب الجنه للصائمين من امه محمد صلى الله عليه وسلم. د جنت دروازې روزنیونکو د پاره د رحمت عالم امتیانو ته کولو پرتی دي. فيقول الله تعالى يا رضوان افتح ابواب الجنان. الله تعالی خادمینو ته اعلان کوي دا د خوانه به اعلان کیږي اے د جنت رضوان خادمینو د جنت دروازې کولو کوي. یا مالک اغلق ابواب الجحیم عن الصائمین من امت محمد صلی الله علیه وسلم. او اے د جہنم مالک او ججی فرشتي د جہنم دروازې دی بندي وساته پر رمضان کې د رسول الله مبارک امتیان د دینه د دروازې بندي. یا جبريل اهبط الى الارض وصفد مردة الشياطين وغللهم بالاغلال. اے جبرائیل علیہ السلام کش ازمکتا سرکش شیطانان اتڑا او پکلکو زولنو توقنو باندې مضبوط اتڑا. ثم اغذ بهم فی لجج البحر بحاری بیا واخلا او د دې غټ بحر په غټو چپو کې وردا چې و چې ترا نشي چې مسلمانان خراب نکي. بعض انسانان وینو دا جنگونه دا بعضی کمزوریانه دا ولي کیږي نه یا خدا دې چې دا نفس په انسان باندې کوي. نفس خو چرته شړلې کیږي نه منافق خو دې تنه کې پروت دی کنه. دا نفس د رمضان نه مخکې د شیطان ټټو دی او د دې د صفای او د اصلاح کوشش موږ تاسو نه کړی نو دا د نفس په معتبر کارونه کوي. او یا علما دا جواب کوي چې حدیث کې مرده الشیاطین را سرکشه نه یو دا واړه شیاطین دي دا خوشي وي خدا سرکشه او غټانی بن شوی وي